د ټي ټي پی او بلوچستان وروستي بریدونه پاکستان ته د خطر زنګ یا به د پاکستان جغرافیه په ګاونډیانو ویشل کیږي او یا به پوز د کرایي جګړو څخه لاس اخلي. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو استخباراتو اړوند المرصاد رسنۍ لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو پیښېدنې لړۍ پیل شوې. دغه هیواد که نه امنه شوی دلته هم د خال پیښو راپورونه زیات شوي او ورځ تر بلې د ګاونډي پر ګرم نغري پردي دیګونه جوش خوري. د پاکستان د مقتدر پوځ په حاکمیت کې کله هوایي ډګر نښه ګرځېدلی وي، کله د بحري قواو مرکز کې سپرغۍ راپورته شي، کله امنیتي مرکزونه نړول کیږي او کله هم د پوځ ضد عامه پاڅونونه زور اخلي. هلته اوس نه د تاج و تخت خلک پر امن ژوند لري، نه د بیابانونو چوپانونو ته آرام شته. پوځ لا هم شته. حکومتي واکمنان د ټیشو پیپر په توګه د خپل بقا لپاره کاروي. په کور دننه هر څوک چې په کاڼو وولي بس د ناهیلۍ له کورنج سره په غریب او بې ازاره ګاونډي ور ټوپ کړي. د ملامت او سلامت کیسې پر ځای یوازې خپل ډک زړه یخوي. هلته که نه امنۍ او زور اخیستی، خو اقتصادي حالت هم دومره مخ پر ځوړ دی چې د بیکاري له امله د ټولنې هر وګړی د شناختې په درلودلو هم افسوس کوي. پر واک او ګډۍ باندې سرشکونی که څه هم پای ته رسېدلی، خو لا هم خپلمنځي زړونه تش شوي نه دي او هر یو د کسات چاړه د تره د زوی په وینو ښخه ویني. بلخوا بلوچ ملتپالو هم د خرپ او ترپ جګړو ته کار ویلی په پوځ غوښند بریدونه کوي. د قبایلي سیمو حالت هم د پوځ تر کنټرول وتونکی دی. د دې سیمو میشت قومونه نه غواړي د یوه کاواکه حکومت په سیوري کې ژوند وکړي. دغه هیواد نړیوال وجاهت هم له لاسه ورکړ. که د پورونو لپاره نشي پورته کېدلی، نو یې سیاسي ظرافت هم په صفري کچه قرار لري او ورځ تر بلې یا له کوم هیواد سره د تملق لوبه پراخیږي یا یې جاهلانه لانجې جوړې کړي وي او یا هم ګاونډیانو ته د وسلوالو اجرو بړیڅو د لیږد او تمویل پروژې طرحه ریزي کوي. امریکا او متحدین هم نور له دغه هیواده تر پوزې راغلي نه، خو یې د لا زیات تمویل لپاره هیلې ورته پاتې او نه هم د غریبي ګټو د خوندیتابه برخه کې د یوه ښه سیمهییز لوبغاړي په سترګه ورته ګوري. ټوله خبره په دوو ټکو کې د حل تر چارچوبه رسیږي. امریکا به یا د پاکستان په نامه په غالو جوړه شوې جغرافیه پر ګاونډیو مستحقو هیوادونو الساویه بیرته تقسیموي او یا به هم د پاکستان پوځ د خپل ملت خوښې ته په ګونډو کوي څو یې د بهرنۍ او داخلي پالیسي رغونه او سمونه د ټولنې صالح قشر وکړي. که دا دواړه تکرار نشول، نو باید سر خلاص کړو چې غرب د پاکستان له لیونتوب او محتاجي په استفادې سره غواړي سیمه کې د نفاق او بدبختي تخم وکري او خپلې ګټې له درېیمې لارې خوندي وساتي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.